د بامیان ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 419 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 1262 وثیقې هم اجرا کړي. د لغمان ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 415 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 678 وثیقې هم اجرا کړي. د پکتیکا ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 401 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 319 وثیقې هم اجرا کړي. د کندهار ولایت د مرافعه محکمې د جزا دیوان د حکم په اساس 4 کسانو ته چې پر لواطت متهم وو د مرافعه محکمې په انګړ کې تعزیري سزا ورکړه. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 403 دوسیو پر حل او فصل سربیره 182 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په یوه میاشت کې 3083 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي. د پنجشیر ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 130 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 429 وثیقې هم اجرا کړي. د میدان وردګ ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 484 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 525 وثیقې هم اجرا کړي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په مشرۍ د سترې محکمې د عالی شورا فوق العاده ناسته ترسره شوه. د ننګرهار محاکمو په یوه میاشت کې د 210 دوسیو پر حل او فصل سربیره 370 وثیقې هم اجرا کړي. د سرپل ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 615 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي. د نورستان ولایت محاکمو د روان 1402 لمریز کال په 2مه روبه کې د 92 بېلابېلو دوسیو پر حل او فصل سربیره 103 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 119 دوسیو پر حل او فصل سربیره 170 وثیقې هم اجرا کړي دي.